د غواګانو د فارم لوړوالی، اوږدوالی، پلنوالی او اړخ. د غواګانو فارم باید د ختیځ څخه د لویدیځ پلو جوړ شي. داسې جوړ شي چې سهار کې پې لمر راوخیږي او مازدیګر کې پې کیوځي. یا که په بل ډول یې ووایم، د فارم پلنه برخه باید شمال څخه جنوب ته او اوږده برخه یې د ختیځ څخه لویدیځ طرف ته وي. د غواګانو د فارم لوړوالی باید د 4 مترو څخه پورته وي. یعنی د فارم داخلي لوړوالی باید لږ تر لږه 4 متره وي او تاسو کولی شئ چې دغه لوړوالی تر 7 مترو پورې لوړ کړئ. همداشان د اړتیا مطابق تاسو کولی شئ چې د غواګانو فارم پلنوالی له 10 څخه تر 13 مترو پورې ونیسئ. په همدې ترتیب باندې د فارم اوږدوالی د 10 څخه کولی شئ تر 100 مترو پورې ونیسئ. دغه کم 4 ټکي مو چې یاد کړل دا په ګرمو او یخو سیمو دواړو کې د تطبیق وړ دي. البته د فارم پلنوالی، اوږدوالی او لوړوالی د غواګانو د تعداد او موقعیت پورې هم اړه لري.